پردی زنانه باندې سلام اچول جایز دی او کنه، او یا که هغه د سلام واچي د هغې جواب ورکول جایز دی او کنه، یعنې چې هغه په محارمو کې نه وي. دا مسله موږ نورو درسونو کې بیان کړې د یو څو ځایونو کې، خو خلاصه دا د اول خو دا خبره یاده ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی چې سلام څومره خورولی شي خورې کې. نو سلام اچول د مضبوط سنت دی، جواب ورکول لازم دی. یعنی که څوک سلام وانه چي نو د ډېر اجر نه محرومه شو، خو ګناهګارېږي نه، او چې سلام د باندې چا واچو نو بیا به جواب لازم ورکړي. او د دې د لاسه مینه محبت په مؤمنانو کې ډېرېږي، او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تاسو جنت ته د هغه وخته پورې نشئ ننوتی چې څو پورې تاسو نه مؤمنان نه جوړ شي. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او تاسو نه مؤمنان د هغه وخته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې یو بل سره محبت نه کړي. اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، زه تاسو ته داسې یو کار ونه ښیم که تاسو په هغې باندې عمل وکړو نو د یو بل سره به مینه محبت ډېر شي. افشو السلام بینکم، دا سلام خور کوي خپل منځ کې، په دې سلام سره محبت زیاتېږي. کله ته ماینې په ما سلام اچې، زه ته ینم په تا سلام اچو، ته یو ځي ته ورننوځي سلام اچې، دې سره محبت ډېرېږي. بل لکه ته مسلمان ته دا خبر ورکړې السلام علیکم، سلامتیا دې په تا باندې، یعنې ته زما د طرف نه په سلامتیا کې تا ته هېڅ نقصان نه در رسي. بل دا دعا هم دی یو قسمه چې الله دې سلامت ساتي. نو یو خو دا خبره یاده کوي چې شریعت موږ ته څه ویلي دي چې سلام خور کړي. دویمه مسله دا ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې سلام خور کوي، نو دا مسله عامه ده د مؤمنانو لپاره، که هغه سړي دي او که هغه ښځې دي. یعنې سړي دي د سړو په منځ کې سلام خور کړي، ښځې د ښځو په منځ کې، او دغه شان سړی به سلام اچوي په هغه زنانو باندې چې کومې د ده دپاره پردۍ نه دي، یعنې محارمو کې راځي. پردو زنانو مسلو ته راځو. دلته د بعضو پښتنو یو مسله هغې ته به اشاره وکړو، ډېره د جهالت. وی کور ته چې ننوځي نو په ښځه باندې به سلام نه اچي، ځکه چې دې سره د سړي هیبت کمیږي. دا پته یې د کوم ځای هیبت ته چې دوی جوړوي، یعنې کور کې ډش ساته، دې سره هیبت نه کمیږي. د انډیا فلمونه ډرامې دغه هلکان په دې ټیویانو کې موبایلو کې اوړي راوړي، دې سره د سړي هیبت نه کمیږي. په کور کې کنځرې کوه، فحش خوله استعمالوه، دې سره هیبت نه کمیږي. د بچو په مخ کې نسوار او سګرټ لګوه، دې سره هیبت نه کمیږي. ګیره د بچو په مخ کې خره، دې سره هیبت نه کمیږي. که سلام دې واچو نو بیا هیبت او بیا عزت کمیږي. عجیبه ده، یعنې لکه یو سړی چې دا ګیلاس روالي او داسې الټی کوي، دا داسې قصه ده، لکه بلکل خبره الټه ده. عزت ډېرېږي د هغه څه سره چې څه تا ته شریعت ښوولي، په دې سړی دروند ښکاري. نو کور ته چې ورننوځي ته به سلام اچې، که هغه زنانه ده کور کې ستا ښځه ناسته ده، که هغه ستا خور ده، که هغه مور ده، که هغه لور ده، ته به سلام اچې. نو زموږ د پښتنو طریقه دی چې کور ته ننوځي ښځه ورته وایي په خیر علي، صحیح ده، خو د هغې نه مخکې دې سړي له پکار دي چې دې څه ووایي السلام علیکم ورحمت الله. هغوی دې ورته وعلیکم السلام وایي، بیا دې ورته ووایي په خیر علي. په خیر علي چې د تختې خو نه، خو که دا په خیر ورته ووایي په خیر علي، او ده ورته وایي الله دې وبخه، دې په ځای کې ته وایي السلام علیکم، هغوی وعلیکم السلام، دې باندې یقیني اجر میلاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، څو نیکیانې به میلاویږي؟ 10 نیکیانې به میلاویږي. بیا چې جواب ورکړي څو نیکیانې شوې؟ 10. که موږ دا طریقه استعمال کړو او بیا ورسره په خیر ورته ووایه، هرکلی ورته ووایه، ستړی مه شې ورته ووایه، هر څه چې ورته ووایه، خو د سلام نه بعد نو په زنانو به هم سلام اچي. اوس دې مسلې نه راځو چې پردۍ زنانه باندې سلام اچول څنګه دي. که چېرته دا زنانه بوډۍ وي، عجوز ورته عربۍ کوي، بوډۍ هغه زنانه یعنې چې نه څوک په هغې کې رغبت لري او نه دا په چا کې رغبت لري،
د دې باندې سلام اچول بغیر د مصافحې نه. ګوره مصافحه دې سره هم نشتي. ګوره دا یاده کړئ، دا یو نقطه بیانه کوم اهمه. یو بوډۍ زنانه ده د 70 کالو پردی، دې سره هم لاس نشي میلاولی. پاتې له دا چې دا مې د ترور لور ده او د کاکا لور ده او دا چاچي ده او دا مامي ده، داسې ګوره مصافحې حرامې دي، د غوږ کولو کوي. ګوره د دې کمې رشتې چې ما ذکر کړې، یو بعض پکې د خینې سره، دا چې زموږ خینه ده او د هغې سره به لاس میلاوی او قهقهې به لګوي او ګپ شپ به رواني. دا وایي زمونږ خپلوانو کې ده، منم خپلوانو کې ده، خو داسې خپلوانو کې نه دی چې ته ورسره لاس میلاوی او ته ورسره ګپ شپ لګوي او ته ورسره دغه شان بې ضرورته ناستې او دا پړده نه کوي. دا خو دغو کې نه راځي، محارمو کې خو نه ده. نو ما خبره مې ته کوم چې 70 کالو زنانې پردۍ د هغې سره لاس نشي میلاوی، دې جنکو سره لاس نه میلاوي. او یا داسې ښځې سره چې سړي پکې رغبت لري او هغه هم په سړو کې رغبت لري، شهوت یي. نو که چېرته دا زنانه بوډۍ وي نو سلام پې اچولی شي. دا داسې مسله ده چې واضحه ده. راځو هغه زنانه له چې هغه ځوانه ده یا پیغله ده یا داسې عمر کې ده چې یعنی د فتنې یره یي پکې، نو بیا دلته ورسره شرط دا دی چې که چېرته د فتنې یره نه وي، نه دې ښځې ته او نه دې سړي ته، نو بیا سلام پې اچولی هم شي او سلام جواب هم ورکولی شي. که هغه دا ښځه سلام اچوي، که هغه دا سړی او که جواب هر طرف والا ورکوي. او هم د سلفو او د مشرانو علماو د امت هغوی هم دا فتوا لکه امام مالک رحمه الله باره کې راځي چې د هغه نه چا تپوس وکړو هل یسلم علی المرأه، په ښځه باندې به سلام اچولی کېږي که نه، یعنې پردۍ ښځه. نو هغه ورته ووي اما المتجاله فلا اکره ذلك. متجاله دا بوډۍ ښځې ته وایي چې بوډۍ ښځې بیا خو څه خبره نه ده. واما الشابه فلا احب ذلك، او چې ځوانه یې پیغلی نو زما نه د خوښه چې په هغې باندې د پردی سړی سلام واچي یا دې دا په چا باندې واچي. بیا امام زرقاني رحمه الله چې کله د امام مالک د دې خبرې شرحه کولو نو لاندې پکې لیکلي وجه دا ده امام مالک دا فتوا په دې ورکړې وه، وایي ځکه چې کیدای شي د دې نه فتنه جوړه شي. د اواز نه هم فتنه جوړېږي که نه، اواز نه فتنه نه جوړېږي. داسې فتنه ده چې زنانې چې ټلیفون وکړي یو کس ته او خبرې ورسره کوي او ګپ شپ، هغه ورسره تصویر نه یې لیدلی او نه یې چې د عمر کې لیدلي، دا سړی تباه و برباد کوي. د ایمان نه او د غیرت نه او د هر څه نه خلاصوي. صرف په اواز، صرف په اواز تصویر یې والله نه یې لیدلی، نو دې نه فتنه جوړېدی شي. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه هم داسې فتوا را نقل ده. هغه وی التسلیم علی النساء. چا دې تپوس وکړو امام صاحب وایي زنانو باندې سلام اذا كانت عجوزا فلا باس به. که مشره زنانې بوډۍ به څه خبره نه، معنی ده چې کله مشره نه نو بیا سلام پې ما چوي الا دا که د فتنې نه، د فتنې نه نه یېرېږي او بیا څه خبره نه ده، سلام اچولی شي. ها اوس که چېرته ډېرې زنانه ناستي یو سړی پې سلام اچوي هم جایز دي، او که چېرته ډېر سړي ناستي یو زنانه پې سلام اچوي هم جایز دي، خو دې کې هم دا شرط دی چې فتنې یره به نه وي. او حدیث کې دا راځي امام ابو داود راوړی د اسماء بنت یزید رضی الله عنها، هغه وی مر علینا النبي صلی الله علیه وسلم فی نسوة فسلم علینا. وی موږ ډېرې زنانې یو ځای کې ناستې وو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به موږ باندې تېرېده نو به موږ سلام واچو. نو په دې کې اوس د فتنې یره نشتي، پیغمبر خو څوک دی او پاک انسان دی، او دې زنانو ته هم د فتنې یره نشتي. بیا صحیح امام بخاري یو روایت راوړی د سهل بن سعد رضی الله عنه، هغه وایي کله چې موږ د جمعې لمونځ وکړو نو یو بوډۍ وه، هغې به خوراک تیار کړی او موږ به د هغې خواله تلو د جمعې د لمانځه نه بعد، ونسلم علیها، موږ به په هغې سلام واچو نو هغې به موږ له بیا خوراک راکړو. دا دلیل دی په دې باندې چې یعنې دواړو مسلو دلیل پیدا شو چې بوډۍ یې مشرې به یې خو سلام اچولی، هېڅ خبر نه ده کې فتنې یره نشته. که د فتنې یره پکې نو بیا په دې زنانو باندې سلام اچول نه دي پکار او نه دغه زنانو له سلام اچول پکار دي.
والله أعلم.